بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ایډیمز او ایکسپریشنز شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږه د پارت 4 پورې الریډي کړی دي. نن زمونږ د پارت نمبر 5 او په دې کې به مونږه یو بل ایډیم، یو بل محاوره د انګلیش زده کوو او هغه ده a rainy day. a rainy day. a rainy day په آسان الفاظو کې د دې لفظي معنی خو ده د بارانه ورځ، یعنی په کومه ورځ باندې چې باران وي. اوس دا خو د دې لفظي معنی، خو د دې په اصل کې مطلب دی په مستقبل کې، په راتلونکي وخت کې چې کله یو سخت وخت راشي چې په هغه ټیم کې به ماته د پیسو ضرورت وي، نو هغه وخت ویل کېږي a rainy day. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې اکثر خلک ځان له لږې شانتې پیسې بچت کوي او هغه سایډ تک دی هغه نه لګوي د دې دپاره که چېرې په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې په ما باندې سخت وخت راشي چې ماته د پیسو ضرورت وي، نو زه به بیا دا پیسې استعمالوم. نو دغه پیسې بیا مونږ جمع کوو د رینی ډے دپاره، د هغه وخت دپاره چې په کومه ورځ باندې به ماته ډېر زیات ضرورت وي او په ما باندې به سخت وخت وي، نو هغه وخت ته ویل کېږي a rainy day. په پښتو کې خلک وایي که نه چې دا به زما په سخته کې په کار راځي، نو هغه سختې ته ویل کېږي a rainy day. اوس داسې ښکاري چې دا محاوره به پخوا داسې جوړه شوې وي، یعنی پخوا خو دومره خاص سهولیات خو به نه و بهر که نه، نو کومو خلکو چې به بهر مزدوري کوله یا بهر به دیاړي کولو خلکو، نو هغوی ته خو به د دیاړۍ پیسې میلاوېدې. خو زما خیال دا دی چې په کومه ورځ باندې به باران و، نو خلکو خو بیا بهر مزدوري نه شوه کولی که نه، نو په هغه ورځ باندې به هغوی ته دیاړي نه میلاوېدله، پیسې به نه میلاوېدلې. نو دغه شانتې به هغوی ځان له لږې شانتې پیسې په کور کې بیلې ایښودې وي چې په کومه ورځ باندې باران وي او موږ ته دیاړي نه میلاوېږي، مزدوري نه میلاوېږي، نو موږ به دغه پیسې بیا استعمالو، دغه پیسې به بیا زموږ په کار باندې راځي په هغه سخت وخت کې. زما خیال دا دی چې پخوا به دا محاوره دغه شانتې جوړې شوې وي. اوس دا محاوره په عام ژوند کې ډېر زیاته استعمالیږي او زه تاسو له یو څو اگزامپلز در کوم، نو انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شئ. Example number 1. I put aside a portion of my wages each month for a rainy day. زه د خپلې تنخواه یوه حصه هره میاشتې ځان لږدمه. I put aside، زه یې ځان لږدمه، جدا یږدمه for a rainy day چې هغه به زما په سخت وخت کې په کار راځي. په داسې ورځ باندې چې موسم به خراب وي، مالی موسم به خراب وي، نو زه به بیا هغه پیسې استعمالوم. So I put aside a portion of my wages. wages ویل کېږي تنخواه ته، تاسو سیلري هم ویلی شئ او تاسو wages هم ویلی شئ. a portion of my wages زما له تنخواه لږه حصه، یعنی فرض که د چا 100,000 روپۍ د میاشتې تنخواه وي، نو هغه ته ځان له 1,000 روپۍ چېرته سیټ ته کېږدي چې دا به زما په رینی ډے باندې په کار راځي. Example number 2. فرض که ستا 50,000 روپۍ په کار وي او ته خپل پلار ته ووایي چې I need 50,000 rupees to buy a new phone. زما 50,000 روپۍ په کار دي چې زه پې نوی فون واخلم. نو تاسو ته پلار درته په جواب کې ووایي چې I do have 50,000 rupees but I saved it for a rainy day. زما سره 50,000 روپۍ شته دی، خو دا ما د سخت وخت دپاره ایښودې دي، یعنی کم چې په راتلونکي وخت کې په موږ باندې چېرته سخت وخت راتلی شي، نو دا ما د هغې دپاره بیلې ایښودې دي، ما د هغې دپاره جمع کړي دي. Next example. Why did you buy a new watch? تا نوې ګړۍ ولې واغستله؟ That was your money for a rainy day. دا پیسې خو ستا د سخت وخت دپاره وې. Last example. She started a side business to save up money for a rainy day. هغې یو سایډ بزنس شروع کړی دی، یعنی د هغې چې کوم خپل مین بزنس دی د هغې سره سره یو سایډ بزنس هم شروع کړی دی to save up money for a rainy day، چې هغه د راتلونکي د سخت وخت لپاره پیسې جمع کړي. to save up money for a rainy day. نو دغه شانتې چې کله مونږه د راتلونکي وخت لپاره، د راتلونکي سخت وخت لپاره پیسې جمع کوو، نو د هغې دپاره مونږه دا محاورې استعمالوو. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو ټول a rainy day په سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.